اوس ټرمپ هغه بند شوی زندان بیرته خلاص شوی چې په اصل کې دا د سان فرانسیسکو په جزیره کې پروت زندان دی. که تاریخ ته مونږ وګورو نو اصلا کې دا زندان نه و، بلکې د عساکرو نظامی اډه وه چې د 80 کلونو لپاره دوی ترنه استفاده کوله. 1930 میلادي کال کې په امریکا کې بدمعشي ډېره سوله، نو له دې د خاطره چې د امریکا حکومت خلکو ډر کړي، نو دا دوی وویل چې دا ځای د بیرته د سره جوړ سي، او بیا پکې امنیت فوق العاده و او د عساکرو معاش هم ډېر و او امتیازات هم ورکول کېدل، نو د تېښتې لار هم پکې ناممکنه وه. د نړۍ تر ټولو ستر مجرمین چې د امریکا د نور زندانونو نه تېښته کولی شوله، نو هغه زندانیان بیا دې زندان ته بوتلل، او تر ټولو خطرناک زندانیان رابرټ جورج او الکپین وو. اتاقونه په 15 فوټه کې دي چې په هغې کې تشناب، د شوی او یو دانه د ایده کېدو تخت او عادي وسایل ده چې په هر اتاق کې باید یو زنداني اوسیږي چې دوی هر یو ته 4 حقوق ورکول کېدل: خوراک کول، کالي اغوستل، د اوسېدو ځای او صحي خدمات ورکول کېدل. شاید چې تاسو ووایئ چې هر څوک غواړي چې دا 4 خدمات ولري، نو غلط یاست، ځکه په دې زندان کې په خبرو کولو باندې هم پابندي وه. تاسو نشو کولی چې یو بل سره خبرې وکړئ. د سرغړونې په صورت کې به دوی تیاره کوټې ته بیول. پخوا په دې زندان کې 200 زندانیان ساتل کېدل چې هر یو زنداني به 14 ځلې شمیرل کېدو، یعنی 14 کره ته به کتل کېدو تر څو پورې تښتېدلی نه وي. سره له دې چې د زندان د اوبو په مابینځ کې ده، یعنی دومره سخت قوانین درلودل. خو بیا هم شپږ دېرش زندانیان د دې زندان نه د تېښتې کوشش کړی وو چې 23 زندانیان یې بیرته نیولي وو، 6 زندانیان یې ویشتلي وو او 2 زندانیان یې په اوبو کې غرق شوي وو، او ویل کېږي چې 15 زندانیان ورک شوي دي. شاید چې دا زندانیان یا تښتېدلي وي یا هم ورک شوي وي. خو خبره دا ده چې دا زندان ولې وتړلی شو؟ دې د خاطره وتړلی شو چې د دې مصرف ډېر زیات و. 3 تر 5 میلیون ډالر پورې په هر کال کې د دې مصرف و، چې 3 چنده د هر زندان دا مصرف ده. او که چېرته د دې جینه یو سیاحتي یا هم تروریستي ځای جوړ سي، نو 30 میلیون ډالر به پرې مصرف کېږي، چې دا ډېرې غټې پیسې دي. دا زندان معمولا یو داسې ډار ده د خلکو لپاره، که چېرته دا زندان خلاصېږي نو خلک پوهېږي چې خپلو خولو سره احتیاط وکړي. دقیقا ټرمپ همدا کار غواړي چې دا زندان بیرته خلاصوي. اوس تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟